ان الابرار لفی نعیم، یقینا نیکان خلق بنعمتونو کی دی یا بنعمتونو کی. او دیجی که اللہ سبحانه وتعالی تسلی ورکی مؤمنانو تا چی گور تاسو پا طول کے او پا ناب کی کمی زیادے نکوئی، که تاسو پیسی لگی گٹئی نو خیر دے، که دنیا رد لگی ملویگی نو خیر دے، ولی لگی جب آخرت کی برده دا غٹ روان چی کم نعمتونی بتاوسته ملوی. مومن اسلام مطمئن شي. انسان یو کورگی تا اوڑو که انتا کی گاڑے او دیو سو روپاٹوز مکا اغی تا یو سڑے چرے پا انتظار ناستے جی داو ما تا کل ملوی، او یو سڑے دا آغا جنت پا انتظار دا عرضها السماوات والارض چی دا آغی پلنوالی دا زمکی و دا اسمان دا پلنوالی پا اندازه بانی، دا آغی پا انتظار کی ناسی دونو کی دا زمکی و اسمان فرق نئی. خلا بدوی لصور کی وقو تکیلا علی الارائک ینظرون، پا پالنگونو بانی بئی او گوری با، پا پالنگونو بانی بئی، دنگ دنگ پالنگونو بئی. اللہ پا قرآن کی گوری پا دیر زینو کی دا خبر کرے متکئین دڑی بئی لگوری متکئین فیها علی الارائک، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. تقریباً شپگو زینی چی بھائی کہ اللہ دی تکیه دا لفظ ویلے، یعنی چی دوی با ڈڑ لگوی دا پا دی وجہ چی ملاگانی پا دنیا کی دا اللہ با بندگی کی ستڑی شیوی جو اللہ دا ڈڑی دا خبر ڈی رکھا چی کم املا دا رب العالمین دا پر ستڑی شی آغا املا لبا اللہ دا تختونا او دا پالنگونا او دا پستی پستی سوپی او دا قالینونا او دا تلائنی او دا ریخم دا بولور کئی. او اللہ با دیت کوئی ینظرون او گوری با دیگه مفسرین دو خبری که یو مطلب داره پا پالنگونو بانی بناسی و گوری با رب العالمین تا اللہ تا با گوری نو دوی با پالنگونو بانی بناسی و در رب العالمین دیدن بکی. نگوره دا دی خبر یو وزن ده، وزن دا اللہ دیدن دقت وزنی دی چی دا رب انسان تر مخامخ شی چی دا خوگی خبری دا عظمت والا رب دا منگا مالک و خالق و رازق و معبود اگر مخامخش و دا انسانان متگوری. جو معنی دا که مفسرین دوی با پالنگونو بانی بناسی او گوری با دا جنت نعمتونو تا هر طرف تا با نعمتونی، خی طرف تا گستا برا لاندی شاتا مخی تا طول نعمتونی. او دا نوکران بگرزی نوکران اگوی با گرزی دوی بس کئی خدمتون بکئی. اللہ وی پیغمبر تا اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا لکه چاچی ملغلری دیسی خواره وار گزار کری، ملغلری چیزی گزار کی خواره وار تو پرخی سور خون کی دا ماشومانان بم دوی خادمان بدق شاخ کرد. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، پی جنبتا پا مخونو داغوی کی تازگی دا نعمتونو مخونو نبخکاری مخونو باید تازگی پا کم انسان چی نعمتونو دیر پا دنیا کی چیم پا کم انسان نعمتونو دیر نا مخی سی تازگی بدن روغی بوڑاکی گی زرنا کمزورکی گی زرنا دغشان بدا مؤمنان پا جنت کی مخونو باید تازگی. یسقون من رحیق مختوم، سکولکی گی ببدوی باندی دا خالص و شرابونا. یسقون من رحیق، رحیق خالص شرابو تو مختوم مهر بوالی شوی باغی بانی، مهر بوالی. یہ مهر سا مطلب دی؟ یہ دو مطلب دی. یو مطلب خدا دی دی مهر مختوم یعنی چی ردوی نمخی بدا گلاس ثانی کولاو کرے بند بی دا پی مهر والی شوی چی بل سڑے کولاو نکی بل بگی گوتی ونوی بل خراب نکی دیش خالص شراب بی او دا سڑے بی اول بیرس کی. ختامو مسک، مهر داغی با مشکی، مشک دا با داغی مهری. یو مطلب خوی داغی شو. دویو معنی دا ختامو مسک یعنی دا شرابو گلاس با ڈکی دا با دا شراب سکی آخیره که چکل یو گوٹ پاتی شی دو گوٹ پاتی شی باقی که با دا سخون رازی دا مسکو دا مشک بینو بکی رازی. تا سوچو که ایزا دا با سمرا یو خوگ نعمتی چی تا شراب وسکی او آغا شراب چی ناگه مبارک اللہوی چی نا پا سر در لوری نا انسان عقل ختمی آغا تا وسکی
دا خون ولا شراب په اخر کې د مشکو بین راشي او خون استا په خله کې راشي خو بیا الله سوي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون او پدی کی دی منو کی منا کون کی یا پدی کی دی مقابلو کی مقابله کون کی یا پدی کی دی تادیو کی تادی کون کی یا پدی کی دی د یو بل مخ کی شی مخ کی دن کی ومزاجه من تسنیم او ګډون دغه شرابو با د تسنیم د چینی نه تسنیم یو خاص چینه ده چې بالکل خاص ده د دې تسنیم چینی نه با الله سبحانه وتعالى ګډون کړي په دغه شرابو کې کوم کې چې د مشکله بین راشي تسنیم چینی ګډون به پکې عینا یشرب بها المقربون چینه ده کسکی بداغینا نجدی بندگان اللہ تا تسلیم چینه بے خاص چینه ده نده خاص خلقو ده پاره ده چه اللہ تا دیر نجدی دی جنت تا نعمتونه دیو باره که منگا تفصیلی کرده ده بنور سورتونو کی خود دی سورت الانسان کی آیت ته یا سورت الدهر و تمول وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ الله د جنت نعمتونه ذکر کړي نو بیا ورته سوې وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ كَأَلْتِ نعمتونه ولید پیغمبره رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا اے پیغمبره اولو ته الله شماري ودا نعمت ودا بیا ته الله باخره کوئی ویلند ده کاغذې دی ولید نو غټه بچی ده إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا پیغمبر غټه بچی ده ورسره رب العالمین وی نعيما وملكا كبيرا غټه بچی ده چې دا بل څنګه بچی